رجسټرډ خزونچي هم پاتې شوی دی او رابطه سکتر یې هم پاتې شوی دی. ډېر وخته بعد راغلی دی او ډېره زیاته منډه یې والیدو د ادب دپاره او ډېر زیات کور یې کړی دی او یقیني چې دا غونډه یې دو په مټو باندې دو په وجه باندې د حل لار رسېدلې دو. الله رب العزت دې وکړي چې د موږ سره نور هم همدا شانتې ویلوړ وي د ادب دپاره چې ښه منډه سره ووهي. د موږ د ننني محفل صدر مظلومیار افریدي له بلنه ورکوم چې روشي څه تاثرات لري چې هغه هم ورسره شریک کړو په خپل کلام مو هم ولمانځي. مظلومیار سوړه سړی چان یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو ټولو نه اول ډېره مننه او شکریا ادا کوم چې مولانا د صدارت چوکۍ وسپارله او د دې نه پاس چې کوم د نظم د وجه نه چې رښتیا خبره وي بس په هر حال یو څو شعرونه لري داسې یې چې ستا به هره یوه هم نه پاتې کېده، ستا به هره یوه هم نه پاتې کېده، زما هره یوه په زړه پاتې کېده، ستا به هره یوه هم نه پاتې کېده، زما هره یوه په زړه پاتې کېده. دا هم ستا د راتلو ګوره انتظار و، دا هم ستا د راتلو ګوره انتظار و چې مې اوښکه په لیمه پاتې کېده. مننه. دا هم ستا د راتلو ګوره انتظار و چې مې اوښکه په لیمه پاتې کېده. ښه راځي وه خو خدای ګوند کړم په دې وخت کې، ښه راځي وه خو خدای ګوند کړم په دې وخت کې شوم بې سطحه کنې ښه پاتې کېده. ښه راځي وه خو خدای ګوند کړم په دې وخت کې شوم بې سطحه کنې ښه پاتې کېده. نه په سوال او نه په زور کې د زړګیا، نه په سوال او نه په زور کې د زړګیا څه مې کړي وای چې نه پاتې کېده. مننه. په دې کلي کې زمونږ کورکي وو، په دې کلي کې زمونږ کورکي وو، دلته زه هلته هغه پاتې کېده. په دې کلي کې زمونږ کورکي وو، دلته زه هلته هغه پاتې کېده. چې په کومه ورځ به ما بیزې بوتللې افسوس چې په کومه ورځ به ما بیزې بوتللې آیا کس ته بیا غره پاتې کېده. چې په کومه ورځ به ما بیزې بوتللې آیا کس ته بیا غره پاتې کېده. شبګیره وه بېغمي یې دغه نه وه، شبګیره وه بېغمي یې دغه نه وه چې سحر کې به اوده پاتې کېده. توجه هم یو جهان مننه عزتمند.